पाकिस्तान के चौदना او پر پیسلې ممکن منفي اغیزه آیا پاکستان سوپر لیگ به تر سره شي او کنه دغه ویډیو کې را سره هر څه وګورئ ګرانو مینوالو السلام علیکم پاکستان کرکټ بورډ چې په کور دننه د پاکستان سوپر لیگ کوربتوب لپاره چمتووالی نیولې نو هیواد د وژونکو بمی 14 لخوا ټاکان شوی دا راپورونه لبخې په کوټه ښار کې یو مذهبي غونډه ته سیرما یو ځانمرګي بریت لږ تر لږه کسان وژلي او 15 نور یې ټپان کړي دي یو سپوټي خبرپاڼې د الجزیرې له قوله لیکلي دي تر دې دمه د تلفاتو د شمیر په اړه تر اوسه کوم رسمي تایید نه دی شوی د یادولو ده چې کوټه د پیسل فرانچایز کوټه ګلیډیټرز کور دی دوستانو 14 او پر پیسل د هغې اغیزه څه ده راځئ چې وګورو د پیښو وروستی بدلون به ممکن د پاکستان لپاره یو لوی خنډ وي څوک چې په کور دننه هڅه کوي یو ځل بیا نړیوال کرکټ پاکستان ته ستون کړي پی سی بی یا پاکستان کرکټ بورډ د لومړي ځل لپاره په پاکستان کې د پیسل بشپړ کوربتوب لپاره چمتووالی نیولې په 2013 کال کې څلور سیالۍ په لاهور او کراچۍ کې تنظیم شوې نورې پاتې لوبې یې په متحده عربي اماراتو کې ترسره شوې په داسې حال کې چې 2019 کال کې 8 سیالۍ کراچۍ کې ترسره شوې په ورته وخت کې د سیالۍ له پیل څخه یوازې 100 ورځې دمخه 14 ممکن په پاکستان کرکټ بورډ لپاره شیان پیچلې کړي ځکه چې بهرني څارونکو تل د امنیت دلایلو له امله په پاکستان کې د سیالۍ او لوبېدلو کې زړه نازړه دي وروستی 14 یوازې دوی مجبوروي چې ځینې پریکړې وکړي چې ممکن پیسل ته زیان ورسوي څلور ښارونه چې پاکستان سوپر لیگ کوربتوب کوي ټاکل شوې ده چې د پاکستان سوپر لیگ 2 ورځې وروسته د فبروري په 16 نیټه پیل شي چې دغه څلور ښارونه یې کوربتوب کوي کراچۍ لاهور راولپنډي او ملتان نو دوستانو ستاسو په نظر آیا پیسل په پاکستان کې تر سره شي او کنه لاندې په کمنټ کې خپل نظر موږ سره هم شریک کړئ تر بیا بل ویډیو د الله په امان په دعاګانو کې مې یاد ساتئ